بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله تعالی سره چې بے حد مهربان دی او ډیر زیات رحم کوونکی دی. والتین قسم نه پینځر باندې، والزیتون او په زیتون باندې خونه باندې. والتین قسم نه په وحید ابراهیم علیہ السلام باندې. والزیتون او قسم ده په زید وحی د عیسی علیہ السلام باندې خونو. وطور سینینا او په تور غر باندې، په کوهی تور باندې قسم ده په مقام د وحی د موسی علیہ السلام باندې تور سینی. وهذا البلد الامین او په دې خار چې امن والا دی. والتین قسم نه پینځر باندې او زیتون او په خونه باندې. وطور سینین او په تور غر تکشین خیستا یا رڼا والا، او په کوی تور غر باندې چې شین دی رڼا والا دی. وهذا البلد الامین او په دې خار امن والا باندې چې مکه ده. لقد خلقنا الانسان یقینا موږ پیدا کړل انسان فی احسن تقویم په خسته شکل کې، په خسته انداز کې، په خسته شکل قامت کې. ثم رددناه بیا موږ ګرځول دلرا اسفل سافلین لاندې د لاندونه، لاندې د لاندونه، ذلیل د ذلیلونه. الا الذين مگر کسان ذلیل نه دي آمنو چې ایمان راوړل او عملو صالحات عمل وکړل نیک د سنت برابر، نیک عمل وکړل. فلهم اجر غیر ممنون، دوی لپاره اجر دی غیر ممنون نه ختمیدونکې. دوی لپاره اجر دی غیر ممنون نه ختمیدونکې. فما یکذبک نکم شی دروغجن ګرځوي تعالی را بعد بالدین پس د دینه په قیامت باندې. فما نو کم یو سیز یکذبک چې دروغجن ګرځوي تعالی را اے انسان بعد بالدین رستو د دې دلایل د قیامت نه. په دې قیامت باندې چې څومره دلایل بیان شو نو تابع کم یو سیز د دینه ګرځي. فما یکذبک نسشی یکذبک دروغجن ګرځي تعالی را بعد بالدین رستو د دې دلایل د قیامت نه د بدلینا. فما یکذبک نکم یو شی دروغجن ګرځي تعالی را بعد پس د دینا، پس د دې دلایل نه بالدین په قیامت باندې، په جزا باندې، په قیامت باندې کم یو سستا دروغجن ګرځي چې ته قیامت نه منې. علیه الله اینه دی الله تعالی باحکم الحاکمین خ فیصله کوونکې د فیصله کوونکو نه. نو حدیث کې راځي چې دین رسو بدا سی وای چې کله ته علیه الله باحکم الحاکمین وای نو رسو دا سی راغلی چې بلا ونحن علی ذلک من الشاهدین. رواه احمد. مسند امام احمد کی حدیث ته چې علیه الله باحکم الحاکمین رسو بدا سی وای بلا ونحن علی ذلک من الشاهدین. ولنا منګم په دې خبر باندې د گواہی ورکوونکي نه یو.